سلامونه، وخت مو په خیر. ستاسو د روغتیا په هیله په دې ویډیو کې غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې کولای شو څو کمپیوټرونه سره وصل کړو. دغه چارې د ترسره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او وروسته خپل ډیټابیس خلاصو. کله چې زموږ ډیټابیس پرانیستل شو، په ډیشبورډ کې په حسابونو برخه باندې کلیک کوو او د یادونې وړ ده چې که موږ غواړو یو بل کمپیوټر د اصلي کمپیوټر سره وصل کړو، اړتیا لرو خپل کارکونکي یا یوزر ته یو اکاونټ رامنځته کړو. دغه چارې د ترسره کولو لپاره په نوي حساب باندې کلیک کوو او کله چې د نوي حساب پاڼه پرانیستل شوه، په نوم ځای کې د خپل کارکونکي یا یوزر نوم لیکو. وروسته د اکاونټ څرنګوالی هم کارونکي ټاکو او لاندې یوزر نیم یا د کارونکي خاص نوم هم لیکو. له دغه چارې وروسته لاندې راځو او کولی شو چې د کارونکي اجازه وټاکو او دا وټاکو چې زموږ یوزر یا کارونکي کومه برخه وشي لیدلی او کومه برخه ونشي لیدلی، کوم صلاحیتونه ولري او کوم صلاحیتونه ونه لري. او که غواړئ د کارونکي اجازه په تړاو ډیر معلومات ترلاسه کړئ، کولی شئ په دغه ویډیو کې لینک وګورئ. او وسمهال غواړو چې د کارونکي اجازه د مثال په توګه باندې تاسو ته هم ښکاره کړو. تاسو کولی شئ وګورئ چې سیستم په اتوماتیک ډول باندې ځینې اجازه کارونکي یا یوزر ته ورکړي دي، خو ځینې اجازه ترې اخیستي دي. خو موږ کولی شو چې دغه صلاحیتونه ډیر یا کم کړو. د مثال په ډول باندې د ډیشبورډ په برخه کې موږ دا ټاکلی شو چې زموږ کارمند یا کارونکي کومې برخې وشي لیدلی. مثال په ډول باندې دلته تاسو کولی شئ وګورئ چې د کورپاڼې یا ډیشبورډ لیدلو اجازه لري. همداراز که دومه برخه فعاله کړو نو کولی شي چې خزانه وګوري. که دریمه برخه فعاله کړو نو کولی شي چې عمومي راپور هم وګوري. سربیره پر دې زموږ کارونکي کولی شي په روزنامچې برخه کې روزنامچه وګوري، روزنامچه رامنځته کړي، روزنامچه نوې کړي یا ایډیټ کړي، خو نشي کولی چې روزنامچه ډیلیټ کړي یا پاکه کړي. همداراز زموږ دغه کارونکي کولی شي په صرافۍ برخه کې صرافي وګوري، د صرافي معاملات رامنځته کړي، د صرافي معاملات ایډیټ کړي یا نوي کړي، خو نشي کولی چې د صرافي معاملات له منځه ویسي یا یې ډیلیټ کړي. او که وغواړو چې د خپل کارونکي څخه د صرافۍ برخې ټول صلاحیت واخلو، لیدل د صرافۍ برخه ټیک مارک له منځه وړو او له دې سره زموږ دغه کارونکي نور نشي کولی د صرافۍ برخه په خپل کمپیوټر کې وګوري. چې موږ کولی شو په همدغه ډول باندې خپل کارونکي ته صلاحیتونه او مسؤلیتونه وټاکو او کم ډیرې کړو. په پای کې په جوړولو باندې کلیک کوو چې دغه چارې ترسره کولو سره موږ وتوانیدو خپل کارکونکي یا یوزر ته یو اکاونټ رامنځته کړو او د هغه صلاحیتونه وټاکو. وسمهال له دغه پاڼې څخه وځو او ډیشبورډ ته راځو. په ډیشبورډ کې په نښلولو باندې کلیک کوو چې وروسته کولی شو دلته وګورو چې موږ د څو کمپیوټرونو د وصلولو لپاره څو مرحلې لرو. لومړی پړاو دا دی چې موږ باید مرکزي کمپیوټر له وای فای سره وصل کړو. دغه چارې د ترسره کولو لپاره اړتیا ده چې په ټاسک بار کې د انټرنیټ په علامه باندې کلیک وکړو او وروسته هغه وای فای چې موږ غواړو ورته وصل شو پیدا یې کړو، پټ نوم یې ولیکو او په کنیکټ باندې کلیک وکړو. چې دغه چارې ترسره کولو سره موږ وتوانیدو خپل لومړی کمپیوټر له وای فای سره وصل کړو. د لارښوونې په اساس اړتیا ده چې دوم کمپیوټر هم له همدغه وای فای سره وصل کړو. دغه چارې لپاره دوم کمپیوټر ته راځو. په ټاسک بار کې یو ځل بیا په انټرنیټ علامه باندې کلیک کوو او له همغه وای فای سره چې موږ لومړی کمپیوټر وصل کړی، دوم کمپیوټر هم وصلو. د وصلولو لپاره دریم پړاو دا دی چې باید موږ په دوم کمپیوټر کې هم ایگزیکټ سیستم خلاص کړو او په وصلولو برخه باندې کلیک وکړو. څلورم پړاو بیا دا دی چې باید دغه آی پی ادرس په یاد ولرو. وسمهال دوم کمپیوټر ته راځو. لومړی خپل دوم کمپیوټر له همغه وای فای سره چې لومړی کمپیوټر وصل شوی دی وصلو. وروسته ایگزیکټ سیستم پرانیزو او کله چې ایگزیکټ سیستم پرانیستل شو، په دغه پاڼه کې ډیټابیس سره نښلولو برخه باندې کلیک کوو او هاست ته نښلولو برخه کې بیا هغه آی پی ادرس لیکو چې په لومړي کمپیوټر کې مو ولیدلو او هغه باید په یاد ولرو. او دلته کله چې همغه آی پی ادرس مو کټ مټ همغسې ولیکلو، په نښلولو باندې کلیک کوو. چې له دغه چارې سره موږ وتوانیدلو له خپل اصلي ډیټابیس سره وصل شو او خپل مرکزي کمپیوټر سره ونښلو.
ورنخلو. که تاسې له دغه ټولو حل لارو سره بیا هم ونه توانېدل چې 2 کمپیوټرونه سره وصل کړئ، په پاس کې کولی شئ پر دغه لینک باندې کلیک وکړئ او زموږ دغه بله ویډیو چې په وینډوز فایروال کې ایگزیکټ سیستم ته اجازې ورکول دي وګورئ. اوس مهال غواړو چې د کاروونکي له اکاونټ څخه خپل ډیټابیس ته ننوځو. د مدیر په نوم باندې چې حسیب لیکل شوی دی کلیک کوو، لاندې د کاروونکي اکاونټ چې د سلیم په نوم باندې دی ور باندې کلیک کوو او هغه پټ نوم لیکو چې مخکې موږ د یوزر نیم په توګه باندې په اصلي کمپیوټر کې ولیدو. د یادونې وړ ده چې د هر کاروونکي یوزر نیم د هغه پټ نوم دی. اوس مهال د خپل کاروونکي پټ نوم لیکو او له دې سره کولی شو چې خپل ډیټابیس ته ننوځو. او اوس مهال کله چې له دوم کمپیوټر یا د خپل کاروونکي له کمپیوټر څخه ډیټابیس وګورو نو ګورو چې په ډیشبورډ برخه کې ورته د صرافۍ برخه نشته، ځکه موږ د صرافۍ برخې اجازه دغه کاروونکي ته نه و ورکړې. اوس مهال زموږ یو پیرودونکی غواړي چې په خپل اکاونټ کې پیسې ټولې کړي. دغه چاره زموږ نوی یوزر غواړي ترسره کړي. دغه لپاره روزنامچې ته راځي، کله چې د حساب نوم وټاکه وروسته د پیسو مقدار لیکي او په تفصیل برخه کې د اړتیا وړ تفصیل لیکي او په خوندي باندې کلیک کوي. کله چې دغه معامله ثبت شوه موږ کولی شو په لاندنۍ برخه کې وګورو چې دغه معامله انتظار ته تللې ده او اړتیا ده چې د صرافۍ رئیس دغه معامله تایید کړي او د دغه معاملې تاییدول له لومړي کمپیوټر څخه شونی کار دی. دغه چارې لپاره باید لومړي کمپیوټر ته لاړ شو چې په دغه کمپیوټر کې کولی شو د خبرتیاو برخه کې وګورو چې د تصدیق په انتظار یوه د روزنامچې معامله شته. په دغه معاملې باندې کلیک کوو او کله چې دغه معامله پرانیستل شوه په دغه برخه کې په تصدیقولو باندې کلیک کوو چې له دې سره موږ دغه معامله تایید کړه او دغه معامله به زموږ په ډیټابیس کې خوندي شي. له پاملرنې او ملاتړ څخه مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.